دوستانو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم رحماني اکاډمي ته. هیله ده چې صحتمند او خوشحاله اوسئ او وخت مو په خیر. دوستانو راځئ چې نن د مارکیټینګ په اړه غږیږو او مارکیټینګ څه شی دی او هدف یې څه شی دی او همداشان ځینې نورې موارد چې مارکیټینګ پورې اړوند کیږي. هغه مثلا مارکیټینګ په اول کې په لومړیو کې د مارکیټینګ هدف او د هغه نظر څه شی و، په اول کې اوسنی نظر څه شی دی. ځینې نور موارد باندې موږ بحث کوو. اوس لومړی راځو د مارکیټینګ ساده تعریف او ځان پوهوي چې دا مارکیټینګ څه شی دی. ګورئ دلته موږ وایو چې مارکیټینګ is managing profitable customers relationship. دا په دې معنی چې مارکیټینګ یو داسې وسیله ده یا یو داسې شی دی چې د ده په وسیله مشتریانو سره ګټورې اړیکې چې کوي ته جوړوي یا منیج کوي. دا په دې معنی چې کله یا مارکیټینګ موږ کوو، مارکیټینګ یوازې هدف یې دا نه ده چې موږ یوازې پلور کړو، یعنې یوازې موږ سیلینګ وکړو، یعنې خرڅ وکړو. دا معنا یوازې دا نه ده مارکیټینګ نه چې موږ په همدې باندې موږ فوکس وکړو، بلکې مارکیټینګ یو داسې یو هڅه ده، داسې یو کوشش دی چې مشتریانو سره اوږدمهاله بارزښت اړیکه وساتو. یعنې کله چې موږ بارزښت اړیکه وساتو، اوږدمهاله اړیکه وساتو، نو دلته څه شی کېږي، هم د ارګنایزیشن ته یا ادارې ته یا کمپنۍ ته یا شرکت ته هم ګټه رسیږي او هم دلته مشتري خوشحاله کېږي او هم دلته پروفیټیبیلیټي لیول څه کېږي، زیاتېږي. نو مارکیټینګ یوازې د پلور هدف نه دی. دلته هغه ریلیشنشیپ، هغه اړیکه مشتریانو سره هغه ساتل دی او د هغې منیج کول دی. راځئ زه تاسو ته د مارکیټینګ هدفونه درته وایم چې ګولز یې څه شی دي. دلته دوه مهم هدفونه، دوه موخې لري چې attract new customers by promising superior value. دا څنګه، دا څه معنا؟ دا په دې معنا چې نوی خلک باید یا نوی کسټمرز یا نوی مشتریان باید څه شي، باید قانع شي په څه شي حساب باندې چې کله موږ ښه محصول بارزښته او تر ټولو له نورو کمپټیټرز نه، یعنې هغه کمپټیټرز یا رقیبان چې موږ خوا کې لرو زموږ د بزنس، د هغې نه بهتر او ښه او ښه ویلیو او کوالټي سره موږ خپل خدمات او خپل پروډکټ چې کړو په بازار ته عرضه کړو او په مقابل کې د مشتریانو قناعت موږ ترلاسه کړو. نو کله چې موږ غوره خدمات، غوره محصول له نورو خلکو نه موږ بازار ته عرضه کوو، مشتریانو قناعت وربخو، دا یو تر ټولو لوی هدف دلته موږ څه کوو، د مارکیټینګ ګرځېدلی شي. دویم دا دی، په دې کې یو مثال تاسو ته درکوم. مثال په ډول اپل یو نوی آیفون معرفي کوي، صحیح ده، بازار ته څه شی وایي. ګورئ دا موږ سره څه کوي، په دې وعده کوي یا ژمنه موږ سره کوي. هغه ژمنه یې څه شی دی، موږ سره وعده څه کوي، زه تاسو ته ښه کامرې برابروم، صحیح دی، زه تاسو ته ښه کامرې برابروم، ښه تیز رفتار او ښه انټرنیټ، ښه صحیح کنکشن، د سره ښکلی ډیزاین. نو دغه ټول فیچرونه، دا ټول خصوصیات دي څنګه کوي، دا د بیسډ آن نیډ آف کسټمرز، یعنې د کسټمرز او یا هم د مشتریانو هغه غوښتنې او یا هم د مشتریانو هغه ډېر زیات ورته لیواله دي، کوم ارزښتونه یا کوم فیچرز چې ډېر ورته مشتریان ورته یعنې په هغه کېږي، ورته ډېر ارزښت ورکوي، د هغه په اساس دی څه کوي، هماغسې پروډکټ، هماغسې محصول بازار ته عرضه کوي او دغه تلیفونونه تر نورو غوره جوړوي. کله چې تر نورو یې غوره جوړ کړه چې هر رقم یې چې هغه پیسې چې کومه اندازه یي، په هماغه اندازه باندې مشتریان دې ته تیار دي چې ښه کیفیت لرونکی محصول هغوی ترلاسه کړي، پروډکټ ترلاسه کړي، په مقابل کې ښه کیفیت او ښه کوالټي لرونکی هغه فیچرز یا خصوصیات باید هغه پروډکټ ولري. نو دلته څه کېږي، نو په دې سره ته کولی شې چې کمپټیټر سره ته ښه صحیح کمپټیشن وکړې. نو کولی شي چې رقیبانو سره ښه رقابت وکړي او په مقابل کې خپل ویلیو د پروډکټ لوړ په های کوالټي سره
وساتي او بازار ته عرضه کړي. ښه راځو دویم هدف چې د keeping grow current customers base by delivering satisfaction. What does it mean? دا څه معنا دا څه هدف دی؟ هدف دا دی موږ د په وسیله اوسنۍ مشتریان ساتو او زیاتولو لپاره موږ هڅه کوو په دې تر دې چې د دوی چې وکړو موږ قناعت ترلاسه کړو یا د قناعت لري کله چې موږ د مشتریانو د قناعت لري د هغوی اړتیا موږ وګورو ضرورت یې وګورو هغه کله چې موږ پوره کړو د دغې ضرورتو د نیډز او د وانټس په حساب باندې چې کله موږ خبرې کوو کله چې دوی ضرورت یا اړتیاوې چې دوی خاص ډول ورته لري دغه موږ کله چې موږ پوره کوو او هغوی موږ قناعت حاصلوو دغه په وسیله موږ څه کوو هغه اوسنی موږ برحال کوم مشتریان لرو ځان سره د هغوی موږ سره ساتل او د ده په مقابل کې څه کول نور هم هڅه کول چې نور هم مشتریان وزیاتوو. ګورئ که چېرته اوسنی مشتریان چې فعلا موږ ځان سره لرو چې کله چې موږ شرکت یا کمپنۍ ځان سره مشتریان لري هغه کله چې د هغوی قناعت ترلاسه کړه نو دا د دې باعث کېږي چې نور مشتریان ورسره وي ځکه چې هغوی بل چاته وایي نور خلکو ته وایي کله چې هغوی بل چاته وویل او د دې په وسیله یعنې یو نوع پبلیسټي کېږي. پبلیسټي په دې معنی چې زه تاسو ته وایم ولا فلاني کمپنۍ یا فلاني پروډکټ ډېر ښایسته دی او ښه فیچرز لري او ښه خدمات عرضه کوي نو زه څه کوم نور ملګري دوستان ته وایم چې ولا ته لاړ شه فلاني کمپنۍ ته یا فلاني ارګنایزیشن ته کولی شي چې هغه لارې د هغه نه ته پروډکټ واخلي او یا د هغه خدمات یا محصول ډېر ښه او ښه کیفیت او ښه قیمت مناسب قیمت سره عرضه کوي او ته کولی شي د هغه نه استفاده کوي. نو دا چې کېږي دا یو نوع پبلیسټي کېږي په بازار کې او په مقابل کې د مشتریانو تعداد زیاتېږي او ستا مشتریان هم زیاتېږي د سره سره خپل مشتریان په خپل ځای پاتې کېږي نه بل چېرې ځي نه بل ځکه چې هغې قناعت ترلاسه کوي. کله چې تا قناعت ترلاسه کړو نو دا حتمي او ضروري دا واقع کېدلی شي. ښه لکه زه تاسو ته یو مثال درکوم صحیح ده مثال په څه شي کې لکه امازون دی صحیح ده امازون ډېر ژر هغه خپل محصولات څه کوي مشتریانو ته رسوي کولی شي چې د ده په وسیله بیرته لکه امازون بیرته هم اخلي بیرته ریټرن کوي او زر یې ورته رسوي او که چېرته څه مشکل لري یا بل څه دغه ولري صحیح ده نو مثال په ډول که پروډکټ ډیمیج وي یا پروډکټ کوالټي ښه نه وي یا مثال پروډکټ کې څه بل مشکلات وي نو څه کوي هغه ته کولی شي چې ریټرن کړې صحیح ده تا پیسې بیرته په هماغه یو کلیک بټن سره ته بیرته ترلاسه کولی شي. نو کله چې بیزد آن ډلیوري سټسفیکشن ته کله چې ته کرنټ کسټمرز ته ځان سره نیسې او د سره مقابل کې زیاتېږي نو طبعا دا ده چې زموږ د مشتریانو هغه قناعت نور هم زیاتېږي بالاخره هغه مشتري همیشه موږ سره پاتې کېږي او د په حتی زیاتوالی هم نور مشتریانو ته هم دا موضوع رسېږي او هغوی هم کولی شي چې مثال دغه ستا د خدماتو نه استفاده وکړي. مثال په ډول یا چې کله ته یو مثلا ریفریجریټر صحیح ده کله چې ته یخچالونه خرڅوې یخچالونو لپاره ته څه کوې مثال په ډول ته یو نور خدمات رسوې یو خدمات چې دی مثال یو څوک کله چې هغه یخچال خرڅوي یوازې خرڅوي او بس په همغه باندې اکتفا کې خلاص ته چې شی کوې ته یو نوآوري کې ابتکار کې په دې کې هغه څنګه ته وایې چې مثال زه تا ته خرڅوم هم کله چې خرڅ مې کړ زه تا ته دومره ګارنټي درکوم د دې په خوا کې زه ستا اکسترا سروسز مثلا انسټالیشن شو مثال دلته که چېرته څه شپږ میاشتو لپاره که چېرته دی مشکل پیدا کړ ته راواخله بیرته یې راوړه زه درته هغه سروس کوم او جوړوم یې بیرته یې تا ته ښه صحیح په منظم ډول هلته کور ته یې درته رسوم ټرانسپورټیشن سروسز درته کوم مثال کور ته یې درته رسوم هلته مثال د که څه مشکل برقي مشکلات ولري یا بل حساب کتاب مشکل هغه پروډکټ ولري زه بیرته هغه درته جوړوم فري آف کاسټ صحیح ده البته نو دا چې دا خدمات دي نو د دې په وسیله ته کولی شي د مشتري رضایت ترلاسه کړې د هغه چې کله رضایت ترلاسه کړو نو هغه طبعا ستا همیشنی مشتري کېږي او بالاخره ستا مشتریان زیاتېږي. ښه راځو دا دوه هدفونه دي د مارکیټینګ بل هدف یې وبخښئ نور راځو بل ته چې موږ مارکیټینګ څه کوو ډیفاین کوو چې مارکیټینګ ډیفاین څنګه موږ ډیفاین کوو. ګورئ مارکیټینګ is the process by which companies create value for customers and build strong customer relationships in order to capture value from customers in return.
ګورئ ملګرو دوستانو دا هدف د دې څه شی دی؟ هدف یې دا دی چې کله موږ مارکیټنګ تعریف کوو نو په دې کې مارکیټنګ دا پروسه ده چې کومه پروسه داسې یو پروسه ده چې یا داسې یو بهیر چې کله شرکتونه مشتریانو لپاره پکې ارزښت جوړوي او قوي اړیکه جوړوي. صحیح ده؟ کله چې ته ارزښت جوړوي کله چې ویلیو جوړوي نو دا یو قوي اړیکه جوړیږي. صحیح ده؟ تر څو چې مشتریان څخه هم ارزښت چکې یا هغه ویلیو یا ته کله چې ته ته سترونګ ریلیشنشپ کسټمرز ته کله چې خم قوي هغه اړیکه ورسره جوړوي نو د سره هم تا ته یو ارزښت رامنځته کېږي د چا لپاره د کمپنۍ لپاره د مقابل کې مشتریانو لپاره هم یو ارزښت جوړیږي او کولی شي چې مثال د هغوی نه هم ته ارزښت ترلاسه کړې. هغه څنګه؟ په دې معنی چې مارکیټنګ یوازې محصول نه ده چې ته یوازې وبخښئ مارکیټنګ یوازې د محصول پلور نه دی. یعنې مارکیټنګ یوازې دا په دې معنی ده چې ته یوازې سیلینګ وکړې یوازې ته خرڅ وکړې یوازې په خرڅلاو باندې ته فکر وکړې او بس خلاص نور په دې کې نور شیان هم شامل دي. هغه څه معنی په دې معنی چې کله چې مشتري لپاره ارزښت جوړول یا جوړوي یا ته کوشش کوې چې ارزښت جوړ کړې نو یعنې هغه باید ګټور وي یا ښه محصول وي ښه خدمت باید هغه وړاندې کړي مشتري لپاره چې باید ښه ارزښت ورته عرضه شي. صحیح ده؟ مشتري سره قوي اړیکه جوړ کړي یعنې اړیکه سره هم باید په دې معنی چې ښه اړیکه چې کله ته جوړوې ورسېدلې یعنې build a strong customer relationship نو چې کله build strong customer relationship ته کوې نو په دې کې باید ته اعتماد هغې ترلاسه کړې او د دې په خوا کې باید وفاداري ورسره باید جوړ شي مشتري سره. نو قوي اړیکه همدې معنی هم strong relationship نه هدف دا ده چې یو اعتماد لایلټي او د ده خوا کې مثلا ښه وفاداري چې قوي اړیکې جوړېدلی شي.